الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق النبي الكريم. درود شریف یو ځل ټول په جمع وایه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. زما عزتمندو مسلمانانو رونو دوستانو، د حج دا مرګري چې په حج په سفر کې یو بل سره شریکي، دا ډېر خواږه لګي. ډېر خلک د پټي ګاونډیانې، ډېر د کور ګاونډیانې، او ډېر خلک د بیت الله شریف ګاونډیانې. یو میاشت شل ورځې یو بل سره بیت الله کې تېرې شي، سر ورځې په مینا کې تېرې شي، څه په عرفات کې تېرې شي او څه په مدینه منوره کې تېرې شي. نو دا ورځې شپې دا د مینې شپې وي، د محبت شپې وي، او دا مرګرتیا دا ډېره خوږه مرګرتیا وي. ډېر خلک د انګلینډ او د امریکې د سفر ملګري وي، د دوبۍ د سفر ملګري وي، او ډېر دوستان دا د حرمینو د بیت الله او د مدینې شریفې د سفر ملګري. نو زموږ د محترم رور جناب حاجی سربلند خان صاحب دا د دې یو طریقې د پخوانه را روانه چې دې د تلو نه مخکې ټول ګروپ ملګري راغونډی، او هغه راغونډول خو د تربیت دپاره چې په هغې کې دې ټولو مسافرو له چې څوک د حج اراده لري هغې له یو ټریننګ ورکي، عملی تربیت ولا ورکي، او په هغې محنت وکړي چې دوی حج او عمره او طوافونه په صحیح طریقو کې او د سنتو مطابق وکړي. او بیا د حج نه پس هم د ده دا یو دستور او طریقه ده چې دی دا ملګري واپس راغونډی. یو فایده پکې دی چې د ټولو ملګرو یو بل سره ملاقات وشي، او دویمه فایده پکې دی چې دی وایي چې یاره د ملګرو حج وکړه چې دوی ته داسې څه خبرې وشي چې د حج نه پس د دوی د عمل کومه دیني او شرعي طریقه ده دا جمدی پاتې شي. زما وروڼو هم داسې خبره ده. مونږ الحمدلله کاروان عبدالرحیم چې څومره د ګروپ ملګري دي پکې اکثریت دلته ناست دي، نو هغه ټولو ته پته ده چې هر یو ملګري د الله په فضل او د الله په کرم د سنتو د مستحبو سره خپل عمل پوره کړی دی انشاءالله. داسې به یو ملګري هم پکې نه چې د هغه نه دی اعمالو کې کمی شوي انشاءالله. فرض خو څه کې چې د سنتو مطابق هر ملګري خپل کار کړی دی او اطمینان سره الحمدلله کړی دی. هلته مې محنت شوی دی، خواري پې شوې ده، او هلته ورسره مشقت شوی دی، او هر کار ته هر ملګری په خپل ټیم رسېدلی دی او خپل عمل یې کړی دی. قبولیت باقي د الله دی، د انسان دغه وسي. نو تاسو ښکلې حجونه کړي دي، او بیا د مدینې منورې زندګي او ژوند الحمدلله ښه خوشاسلوبۍ سره تېر شوی دی، په ادب او په احترام تېر شوی دی. الله دې زمونږ او ستاسو دپاره دا قبولیت ته ورسولی کړي. زما وروڼو، حج یو عبادت دی او تاسو او امید دام دی په زړه کې راځي، یو شوق او یو اشتیاق دام په زړه کې چې خدای پاک بار بار دا زموږ نصیب کړي. لیکن د حج د عبادت نه پس مسلمان لا بیا یو زندگی جوړول پکار دی، یو ښه زندگی تیرول پکار دی چې دې وروستو نیک عمل وکړي. زموږ علماو لیکلي دي
چې د حج د قبولیت په نښو کې یو نښه دا ده چې د مخکې نه به د عمل ښه شوي، داسې به ني چې د مخکې نه د عمل خراب شوي. که د یو سړي د مخکې نه عمل خراب و، نیک عمل، د مخکې نه نیکي کمه وه، د مخکې نه ګناهونه زیات کول، دی دې په دې پوه شي چې زما د حج د خدای په نزد نه دی قبول. او که د مخکې نه د نیکي زیاته وه، د اعمال ښه، دی دې په دې پوه شي چې الله پاک زما حج د قبولیت درجې ته رسولی دی. نو ښه عمل کې یو خدای چې دومره سړی لاړ شي بیت الله له، الله پې فضل وکړي او دې طوافونه وکړي، دې عمره وکړي، دې صفا او مروه ته وخیږي او دې عرفات ته او منی او مزدلفې ته لاړ شي او د رسول الله مبارک کلي ته لاړ شي. دا دین خو له دغه ځای نه راوتی دی، دا قرآن شریف خو دغلته نازل دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې احادیث یا د هغې مبارک اعمال خو هلته شوي دي. نو پکار دی چې دې ځان سره یو سوچ راوړي او فکر د هغه ځای نه راوړي او هغه سوچ د دین فکر او د دین سوچ دی، د قرآن د عمل سوچ دې ځان سره راوړي. او هو دا هغه ځای دی چې په دې مکه کې 14 کاله د پیغمبرۍ نه پس رسول الله مبارک تیر کړي دي. دا هغه مدینه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله د نبوت د زمانې دلته تیر کړي دي او په دې دواړو ځایونو کې قرآن نازل دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه قرآن تشریحات او دغه قرآن تعلیمات په خپلو مبارک و احادیثو صحابو ته بیان کړي دي. دا سوچ ځان سره راوړل پکار دی، دا نقشه ذهن کې کینول پکار دی او دا سوچ پکار دی چې د نبی علیہ السلام مبارک په دې مکه مدینه کې څه مقصد و، د څه کړي دلته کې، د امت ته څه ښوولي دي او د امت دپاره څه وخت کړي دي. نو داسې ژوند پکار دی. دا یو سوچ او یو فکر یو سړی چې امریکې ته لاړ شي، دی خامخا د امریکې نه یو سوچ او فکر راوړي. دی دلته وایي یاره د امریکا کې صفایي ډېره زیاته وه، دی کور هم کوشش کوي چې د ما کور کې صفایي وي. دی دا وایي چې هلته خو د انسانیت ډېر ښه قدر او ډېر ښه خدمت و، نو څو ورځو پورې د په ذهن کې همغه سوچ ګرځي راګرځي. یا څوک بل ملک ته لاړ شي، د هغه ملک یو نقشه د په ذهن کې کیني او دی په دې سوچ واپس راشي چې یاره دا نقشه زه اوس دلته مو ګورم، بچو ته مو چې کوم شی خوښ شوي هلته بچې ګورې داسې و داسې و داسې و، هلته خلکو ډېر ښه تعلیم کو، هلته خلکو فضول وخت نه تېرو، هلته به سکول ته کالج ته تلل او هلته ټیوشنې وې. دا ماحول ورته بیانوي او هغې سره د خپل بچې برابرۍ او نقشه په خپل کور کې کېنول غواړي. نو د حج او د عمرې یو مقصد زمارونو دا دی چې هلته کې به نقشې مونږ ولیدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ خپلو بچو ته ورونو ته ځان ته هغه نقشې را مخکې کړو، یو سوچ او فکر ځان سره راوړو. حج خو ځان نه یو عمل دی، هغه وشو انشاءالله خدای به قبول کړي. خو چې مونږ دا سوچ راوړو چې رسول الله مبارک څه کړي دي، څه ویلي دي، امت ته څه خوښ کړي دي او د امت دپاره څه سوچ او فکر او دا دومره تکلیفات چې هغې تېر کړي دي د څه نه تېر کړي دي. دا د بیت الله نه تاوېدل، د عرفات ته تلل، منا ته تلل، دا د مکې نه مدینې ته دا 450 کیلومیټر مزل چې مونږ ګاډو کې پکې تنګېږو. مونږ وایه لکه ښه نه ښه ګاډي دي وي او ګاډي دی او ناوخته شو او وختي شو په ګاډو نه شو تللی او بیا واپس راتلل د مکې نه مدینې ته، مدینې نه مکې ته، مونږ ګاډو کې نه شو ټینګېدی او دا په اوښ سفر کول او دا په نور دا سفر کول. دا رسول الله مبارک ولې کړي دي؟ دا احد ته چې سړی لاړ شي او د احد شهدا وویني، دا دلته ولې دا جنگ شوی دی، دا شهیدان ولې شوي دي؟ او بیا د هغې نه پس بیا د مدینې منورې زندگی مسجد قبا زمانونو دا یو سوچ فکر ځان سره وړل پکار دی چې د رسول الله مبارک مقصد څو اداو چې خلک د الله تابعدار جوړ شي، خلق دیندار جوړ شي، خلق جنت والا جوړ شي، خلق خیرت والا جوړ شي. زمارو نن مسئله بدله ده ټوله. نن هر یو سړی په دې سوچ او فکر کې دی. قرآن شریف کې الله مخکې نه فرمایلی دي الهاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر. هر سړی په دې سوچ کې چې ما مال زیات کړی بس. او دا سوچ دا ختمېدو والا نه دی، دی له یو حد یو فل سټاپ نشته چې بس دا به دونه وګټم بند به کړم. دې دپاره یو لار نشته، یو ځای نشته، یو حد نشته چې بس اورېږه یو کور جوړان نه جوړوم باس بیا به صرف دونه وخت تېروم چې کټوی سمسی برابري، یاره یو دوه کوره به جوړ کړمه بیا هغې نه پس به بیا دونه ژوند تېروم چې کټوی سمسی برابري، یاره زه به یو کاروبار ځان له روان کړم دومره چې زما د بچو زما د نوسو ګزاره پې کېږي، بس هغې نه مخکې به ګزارې والا ژوند تېروم. الله وی حتی زرتم المقابر، تاسو د دنیا د ګټې د مالونو غافل کړی یې، هغې پورې ستاسو ذهن کې غفلت پروت دی چې قبر ته ورسئ. قبر پورې هر سړی په دې سوچ کې پروت دی، مونځ پاتې دی، مونځ پاتې دی، نفل نشته، سنت نشته، تلاوت د قرآن شریف نشته، ذکر و اذکار نشته، درود شریف نشته، خپلم په دې سوچ کې روان، بچیم په دې لیول ورغورځولی دي، نوسیم په دې کار ورغورځولی دي، سار نه په دغه سوچ کې روان دي، تر ماسخوتنه پورې په دې سوچ کې روان دي، ښځې ته بچو ته په ذهن کې هم دا سوچ، ملګري سره هم دا خبرې څنګه چلو کوم، دا کاروبار دی روان دی، ته څه کاروبار کوې دا کوم، یاره څونه ګټه ده ودرېږه لږه به زیاته کړو. نن دکان دی سبا کارخانه شو، فیکټري شوه، هغې نه پس کارخانه شوه، هغې نه پس دوه شوې، دوه نه پس درې شوې، درو نه پس څلور شوې، نن نوکري ده سبا اوور ټایم دی، دې نه زیات دې نه زیات، نن ځمکه ده لکه دې نه زیاته دې نه زیاته. حتی زرتم المقابر، سار اعلان وشي خدای مو بخا پلانکې د پلانکي زوی یا پلانکې د پلانکي پلار وفات شوی دی، وایي 10 بجې به پلانکي ځای کې جنازه وي، هر څه لاندې پاتې شو. دا سوچ پکار دی ذهن کې، مونږ دې نه پیدا یو، مونږ به صرف او صرف پیسه ګټو، خدای څه شو، او دا صرف 25 کاله ژوند، هغه ژوند به څه کوو چې غیربونو والا ژوند دی، هغه کربونو والا ژوند دی، سره به څه کوو. او چې چا نه هم تپوس کوي جسو کو خېټه ده، جسو کو بچی دی، جسو کو اولاد دی، هغې له به خامخا ګټې، تا خو شریعت د ګټې نه منې کوي، قطعا دې نه منې کوي، تا ته خو شریعت وایي نوکریم کوه، تا ته خو شریعت وایي خف بځان تکړه کا او افسر ځان نه جوړ کا، تا ته خو شریعت دا وایي مالو ګټه طلب الحلال فریضة بعد الفریضه، حلال مال خو فرض دی وګټه، کسب د حلال خو فرض دی. تا ته خو د حضرت عثمان رضی الله عنه مثال مخکې پروت دی، څومره مالدارو، د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مثال مخکې پروت دی، څومره مالدارو. تا ته خو مثالونه پراته دي چې خدا مثال هم پروت دی چې د تبوک غزا ده، نو عثمان رضی الله عنه د نیم لښکر انتظام بیا کوي، دا مثال هم مخکې پروت. تا خو شریعت نه منې کوي، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، هغه سړی ځان نه جوړ کا چې تجارت خرید و فروخت د خدای نه منې نه کوي، مونځ نه دې منې نه کوي، چې مونځ دې داسې نه چې د منډې مونځ دې ورېږه یا 2 منټ صبر وکړه مونځ کوم، زر مونځ کوم راځم، زر څه معنی لږ ودرېږه چې یو 2 منټه وګې یو بس یو منټ لږ زر مونځ خدای ته زر، د دې څه مطلب ګاک روان دی مانا ځي دې لاړ دې شي بل به خدای راوړي، یو 100 روپۍ ګټه به کم وشي بله به خدای راوړي، دا څه خبره. ته دلته 2 منټه ودرېږه ته په منډه مونځ کو، په منډه مونځ کوم او بیا راځه، دا مونځ دی، دا زموږ روجي دی، دا زموږ صدقې دی. هلته ډیوټۍ له خو چې درته وایي چې نن ستا د شپې ډیوټي ده جې، نو شپې له ډیوټۍ له دی، لیکن که خدای او رسول درته وایي چې 3 بجې پاس یو 2 رکعته نفل وکړئ کې بیا موږ نه یو. دا دنیا له هغه آخرت ده، حج ده، دا نقشه راوړل پکاري زمارونو، دې دنیا نه موږ روان یو. دا قسم په خدای که چا ځان سره یوړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 څیزونه مړي پسې ځي، 2 ته واپس راشي او سره پاتې دی، د سره خپل رشتہ داران دي، زوی تربورو ته واپس راځي، د سره خپل مال دي، کټ پوزې واپس ته راغی، د سره عمل دي او سره پاتې دی راته واپس ته راځي.
اولته بیا دا تپوسونه کېږي اخرت کې عمر دې څه کې تېر کړ ځواني دې څه کې تېره کړه مال دې وګټه څنګه او خرچ دې څنګه کړ او چې کومه دې پوهه وه د هغې مطابق دې عمل کړی دی بیا به هلته بعضې خلک ظالمان په لاسونو چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یدیه لاسونو من چکونه لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا خدای که د پیغمبر په لار تللی وي څه خبره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا زه خو فلان کې سره ګرځېدم هغې ظالم غر کړم خراب یې کړم هغه سره دوستانه نه وه او د پیغمبر په لار کم خلک دل هغې سره دوستانه وه څه خبره هغه مخکې به داسې وه چې هلکه څو کالو دی بابا سلو دی 110 دی عام امرونه به ده اوس خو 40-45 کې ډس خبره ختمه په لاره روان دی او هارټ هلکه څه چل پې وشو بس په لاره روان و را پرېوت هارټ اټیک وشو یاره جیبه سو 2 او سال کې وارثان وړه مړ پروت و ټول لاړل روان دي د مارونو د دنیا او مال دولت دا د الله او د رسول په رضا کې خرچ کړئ ډېره د عمرو فایده والی دینه طوافونو فایده والی دینه د جومات د جوړولو فایده والی دینه د مسلمان یتیم مسکین سره د خیر ښېګړې فایده والی دینه د مدرسې سره او د مسافرو طالبانو د خدمت او جذبه دا فایده والی دې کې خپل خورزه او ورا او رور او خور غریبانه هغې له فایده ورکړئ او وګټئ په صحیح طریقه وکړئ روجې په صحیح طریقه ونیسئ صدقې پکې وکړئ حجونه پکې وکړئ عمل درست کړئ حج ته چې لاړې دا سوچ او دا تصور او دا فکر ځان سره راوړه صحابه به د رسول الله مبارک نه دا فکر وړو یو صحابي دی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه مشهور دي نعتونو کې خلک یادوي یو ځل په لاره روان دي نافقه حنظله چغې وایي نافقه حنظله حنظله منافق شوی ګډ وډ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغی وی حنظله ولې وی ابوبکره نافقه حنظله منافق شوی دی مانا به داسې وکړو صحابه خو لوی خلک دی ګډ وډ شوی دی څنګه وی د رسول الله مبارک سره چې ناست یو نو جنت او دوزخ داسې راته ښکاري لکه په سترګو حال هم ډېر مزېدار والی موږ داسې یو لکه د آخرت په منځ کې چې ناست یو نیکان یو خو چې د رسول الله مبارک مجلس نه لاړ شو خپل کور ته نو بیا خپلو ښځو جایداد سره ځمکو سره بیا هم هغه حال نی نو دا یریږمه هلته یو حال کور بل شه ابوبکر وی دا خو ماته هم دا مسله پېښه زه چې ځو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاړل نو مغه وی نافقه حنظله وی حنظله ولې وی صاحب چې تا سره ناست یو جنت دوزخ لکه سترګو په شان ښکاري او چې تا نه لاړ شو او ښځو بچو ده نو بیا هغه حال دی بیا بدل یو رسول الله مبارک څه فرمایي ور صحابو کې څو چې دا نقشه د پیغمبر د کور تم ځان سره یوسم دا د رسول الله مبارک د ناست دی او دا سوچ ما سره په هغه وخت هم چې کور بیبي سره بچو سره دا سوچ د هغې په زړه کې دا صحابو سوچ د هغې چې خپې بلې خپې او سرتور سر او د الله او د رسول په وینا هر څه پرېښي دي د هغې نظر بل شان دی د هغې سوچ بل شان دی د هغې تربیت محمد مصطفی کړی صلی الله علیه وسلم د هغې سوچ کې خیرت پروت و قسم په خدای کې دنیا پرته وه د احد د جهاد د بدر د قیدیانو متعلق مشوره کېږي د قیدیانو سره څوک خیراتی پرېږدو او یا کسان کافران یې نیولي پیسې تیوالو پرېږدو مړی کو څه ورسره وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبریل سره مشوره وکړه جبریل څه دی خیال دی هغه اختیار ستا دی کہ اسے پریدے کہ فدیه تهلې پیسې تهلې او کې وجنه و یو خبره ذهن کې واچوا کہ فدیه ته واغشتا او پیسې لري یو یو نه واغشته نو آینده کال بستا د مرګرو نه ګوري او یا مري دا او یا دی او یا کسان بستا د مرګرو نه شهیدان کېږي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کوله چاوي صاحب وجنو یې عمر فاروق رضی الله عنه ډېر سخت و پدې کې نبی علیہ السلام ته عمر استا سره در دې قیدانو متعلق الله رسول زما خبره به خوخه نشي اشدهم فی امر الله عمر خدای په لار کې سخت سره وي ته خو آیا کنه وي زم چې دا وجل غواړي خدا سے وجل نه هر سړی خپل رشتہ دار وجني الله تبخایو چې خدای ستاده پاره نه منم رشتہ دار زما پکې ماما دی تبا ماما مړکړه دا علي صاحب پکې تر دې رورې دې باغ دواړه مړکړه دا ابوبکر صدیق پکې زوی دې بس زوی مړکړه او دا الله رسول استا پکې تر دې او یو دې پکې زوم دې تبر دا تر مړکې دا زوم به مړکې چې مون الله تو خو چې او تا پیجنو بل څه نه پیجن ستا مقابله کې نه ماما او نه زوی او نه تر او نه زوم ایسب نه پیجن رسول الله مبارک عمر سخت پیس تجویز دی ورک تجویز دی سخت ایر اکثریت صحابه وی فدیه به دیوالو مونږ په هغه جن سامان ورو دی په پری دی ولې تربوران دی خدای به مسلمانان دي نبی علیہ السلام متصوی په ګوریو خبره وره ما جبرئیل سره مشوره کړې ده ک فدیه مت واغشتا او دا پرې خودل او یا بدر کې کال لمري او یا بشیدان کې دې اورید هغه مسکی شو وې دا څه خبره ده چې او یا راکې شهیدان چې غزر په جنت ته ورسېږي زموږ مقصد هم دا دی سبا شپېته کاله عبادت کوو جنت براشي او کنه او سبا یو څه پرېږدي نه چې کال نه پکې راکې او یا کسان شهیدان شو جنت یعنې د هغې سوچ اخرت فکر د الله رضا دنیا نه زمون سوچ او فکر دنیا دا اخرت دویم نمبر هغه اول نمبر دغه اخرت دویم نمبر دنیا مون اول نمبر دنیا اخرت په دویم نمبر نه په تھرد او په فورث او په ففتھ پوزیشن کې چاته راوړل یہ سیکنڈ شیلا بیا هم څه خبره سیکنڈ پوزیشن کې هم نه دی الا شاباش ورګه پمنډه موږ کوم راځو الله اکبر الله ته موږ صف نظر باندې ګور التا بانګ ویل کېږي رسول الله مبارک فرمایي چې بانګ ویل کېږي تم هغه څه وایا چې مؤذن یې وای او دلته رنگ راشي یا الله اکبر وینا نشته جی څو خبره کې هغه سره کې هغه غوړه شو الله نوم دویم نمبر کې شي نو دې باندې رسول الله مبارک وتوي وی ولی بنا فقهان در وی سب تا سرجنا سجدا حال کور تلار سجدا حال رسول الله مبارک فرمای اے حنزلہ الله اکبر وی کہ تاسو ما سره ناس یو پکم حال یې کدا حال مو همیشه شي کورم شي لصافحتكم الملائکه علی فرشکم بیا به سره فرشتي په بسترو ستړي مشي وکي کل ساعتن هكذا کله به داسې کله به دین به می دنیا به ښځې به م دي بچي به م دي هغې سره خندا به مي هغې سره گپ شپ به مي نه دی منې کوي شریعت کور جوړ کا تجارت ښه مزېدار کوه نوکري کوه ښځو سره گپ شپ لګوه بچي به دې کېږي بچو سره الله به نه هېروه حج نه دا سوچ رو او دویمه دا ده چې زمونږ خلکو یو بل سوچم دی ادا چې حج والا به لږ احتیاط هم کوي لکه زمونږ معاشره کې بیا خلک عجیله پیغور ورکوي دا اکثر خپلو طالبانو ته هم ډېر احتیاط کوي که موږ نه لږ هم غلطي وشي خلک وي تله مولی او دا کار دی تله طالب او دا کار دی نو بیا څه وایي وي تله حاجي او دا کار دی بیا حاجي له خلک لږ پیغور ورکوي او سړي لا یوړون له یو سړي سوق ورکړون لا ناړون وته وای ما جی مړ دې کړم یلکه وي ته پستر وړون دې تا ته سو په جنم چې دا جی ما وی دا سوق ته دا جار لکه دا په دې نوم یاد دي چې دا لګ تیز دی بیا دې لګ بیا یو ډېر ظلم زیات کړي نو لږ احتیاط وکړو چې حج دال سره بدنام نه لږ احتیاط وکړو چې بیت الله بدنام نه کو
او چې څوک دا ونه وي چې ته لا اجي او ته لا دا کارونه کوې، نه دا پیغور خم نه دی، خدای به ښه دی، پرېږده چې خلک لږه نیکي وکړي. زمانو حج نه پس رسول الله مبارک فرمایي چې موږ به کوشش کوو الحج نه العمره عمره سړی وکړي، هغې نه پس بله عمره منځ کې چې څه کړي کفاره شوه. او حج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، بې د جنت نه خو د هغې بل څه بدل نشته. نو خدای زموږ حج مبرور وګرځوي. نو ښه سوچ، ښه فکر، کم از کم کوشش کوئ ټول ملګري لږ تلاوت د قرآن شریف کوئ، خامخا کوئ، دروازې کوئ، سار کوئ، هر ټیم چې وي لږ کوئ. او سوره اخلاص قل هو صورت خو ټولو ته یاد دی، سوره فاتحه خو ټولو ته یاد ده، دا وایه لږ نفل لږ کوئ، مانځل لږ په وخت دی جمله، هغې نه مخکې یو 4 رکعته نفل، 2 رکعته نفل کوئ. لږ خیر ښېګړه خیرات مدرسو سره، غریب سره، مسکین سره، ګاونډي سره، جومات سره چې چا وس کېږي لږ تعاون کوئ. نیکانو سره، عالمانو سره محبت ساتئ، مینه ساتئ، خپل منځ کې یو بل سره ښه تعلق ساتئ. هسې چې روان یې تسبیح ځان سره کې ذکر او اذکار کوئ. د حج قصې خلکو ته وکړئ، خلکو له کې جذبه به پیدا شي، محبت به پیدا شي. د حج دا واقعات ووایئ او دا هم کوشش وکړئ چې په چا فرضي ترغیب ورکړئ، په خپله الله نه سوال کوئ چې الله بار بار بوتې کړي. دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. موږ خو دا محترم رور جناب صاحب علم خان صاحب شکریه ادا کوو، ځکه چې موږ یې دا بیا را جمع کړو، موږ ته ښه سروس مهیا کړی دی چې رښتیا خبره او هر کار کې موږ سره تعاون کړی دی او ښه سروس یې مهیا کړی دی. او د هغې نښه هم دا ده چې داسې نن دا د ټول تقریبا د خوشحالۍ راغلي او د سره ناست دی. الله پاک دې د ده په عمر کې د ده په دې خدماتو کې برکت واچوي. دعا وکړئ الله دې خدماتو کې برکت واچوي، خدایا دا عمر کې برکت واچوي، الله روغ صحت وله ورکړي. د ده چې څومره رونه دي زموږ محترم ډاکټر مقبلن صاحب په سفر دی چې د بار تللی دی، ګنې هغه په دې متحاضر وي، هغه ته هم چې الله په عمر کې علم کې برکات واچوي او الله په خیر او عافیت واپس راوستلی کړي، بچي الله کامیاب کړي. رونه دي او الله پاک ټولو رونو اتفاق نصیب کړي، اختلافاتو نه خدای وساتي او الله د دنیا او د آخرت خیر او برکت نصیب کړي. الله زموږ دا څومره ملګري چې راغلي دي خدای زموږ د اعمال قبول کړي، الله ته ورباندې راضي شي، رب العالمین بار بار هم بوتلی کړي. که څوک حج ته نه دي تللی الله دې په تقدیر کې حجونه ولیکي، که څوک تللی دي بیا بیا بوتلی کړي، بیمارانو له الله زموږ شفا ورکړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، د دنیا سره د آخرت ګټې نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د دواړو خیر هم نصیب کړي، او د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو نه الله په امن او امان کې وساتي، او تر باندې خپل فضل او کرم وکړي، د رسول الله مبارک تابعدار مو جوړ کړي، خاتمه مو بالایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد